سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسې به ټوله ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی اریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې د فیسبوک شپږ داسې عجیبه او غریب شیان درته وښیم که چېرې دغه شپږ شیان تاسو فیسبوک زده کړئ نو ستاسو فیسبوک مستري درڅخه جوړېږي. یعنې که چېرې دغه شپږ شیان زه تاسو نننۍ ویډیو کې درښیم نو دا زده کړئ نو تاسو فیسبوک کې چاته هم نه تیریږئ. فیسبوک زیاتره اپشنونه به تاسو ته معلوم شي او د ضرورت په وخت کې کولی شئ له هغو اپشنونو څخه استفاده وکړئ. لکه څنګه چې تاسو په تملیل کې ولوسئ که چېرې ستاسو دغه ویډیو نه وي کتلو نو تاسو فیسبوک څخه استفاده مه کوئ، ځکه هغه خبر ما هلته ذکر کړی ځکه تاسو ډېر مهم اپشنونه تاسو ته معرفي کوم د فیسبوک. هغه مثلا د هیک کول، سو موقعیت معلومول، ته ورته نور ډېر زیات خوندور اپشنونه تاسو د فیسبوک زه معرفي کوم چې هغې څخه تاسې په صحیح توګه ګټه واخلئ تر څو تاسو د فیسبوک چې استعمالوئ غلط درنه استعمال نه شي او د سم صحیح سالمه توګه استعمال کړئ. نو چې غواړئ دغه شپږ خوندور اپشنونه فیسبوک کې معلوم کړي نو دا ویډیو ستاسو لپاره ویډیو وګورئ. زه چې په ویډیو باندې پیل وکړو. کیفیت خرابول. زیاتره ملګري خپل نن چې کله فیسبوک ته هغوی پوسټ وکړي د هغوی تصویر خپل کیفیت له لاسه ورکړي. مثلا په توګه زه یو تصویر فیسبوک کې اپلوډ کوم، هغه تصویر چې زما کوم اپلوډ کړی هغه په ایچ ډي کوالټي وي. نو کله چې فیسبوک ته اپلوډ کوم نو هغې کوالټي ډېره ضعیفه کېږي او تصویر پیکه کېږي. د علت څه شی ده؟ نو ملګرو دې لپاره موږ د فیسبوک یو اپشن راکړی. کله چې موږ هغه اپشن آن کړو زموږ تصویر څنګه په ایچ ډي توګه اپلوډ کېږي. هغه اپشن کومه ده نو راځئ دغه طریقه زده کړو. نو د دې لپاره تاسو خپل تصویر ایچ ډي بڼه اپلوډ کړئ. نو را به شئ خپل فیسبوک را خلاص کړئ. فیسبوک مو را خلاص کړئ. نو دغه درې مینوګانې چې کوم دي ملګرو په دغه مینو به کلیک واخلئ او د مینو موسهو لاندې به راکښته شئ ملګرو. سیټینګ ته به راشئ. دا هلته مې ته لیکلي ملګرو سیټینګ اینډ پرایوسي. نو په د سیټینګ اینډ پرایوسي به کلیک ویل ته لیکلي سیټینګس. نو په دغه سیټینګ به کلیک واخلئ. نو ورته لوډینګ کېږي لاندې راکښته کېږي ملګرو. موږ ته یو اپشن راکوي میډیا اینډ کانټیکټ. نو میډیا اینډ کانټیکټ په نوم یو اپشن ده ملګرو. دا باید تاسو دلته پکې را پیدا کړئ. زه هم ګرځم چې تر څو دغه اپشن پیدا کړم. ښه ده ملګرو که چېرې تاسو فیسبوک اپډیټ کړی نو تاسو ته دغه ځای کې دا درکړي پروفایل سیټینګ. صحیح دلته لیکلي پروفایل سیټینګ. نو دلته پروفایل سیټینګ ووهئ نو لاندې به راکښته شي او بل اپشن موږ ته درکوي میډیا اینډ کانټیکټ. نو په دغه میډیا اینډ کانټیکټ باندې کلیک وکړئ. کله مو میډیا اینډ کانټیکټ ووهه دلته موږ ته یو اپشن راکوي اپلوډ فوټو ان ایچ ډي. کله چې دا تاسې آن کړئ نو ستاسو تصویر څنګه کې په فیسبوک کې ایچ ډي بڼه خپرېږي. اپلوډ ویډیوز ان ایچ ډي. نو کله چې دا خلاص کړئ نو ستاسو تصویران به څنګه کې په فیسبوک کې په ایچ ډي بڼه باندې اپلوډ کېږي. ملګري چې د فیسبوک باندې څنګه روږدي سوي یعنې معتاد سوي فیسبوک باندې کله چې فیسبوک ته کښېني نو هغې 5 ساعته شپږ ساعته همداسې فیسبوک څخه څنګه کوي استفاده کوي. خو هغوی یعنې چې سره عادت شوي پرته فیسبوک څخه گزاره نه کېږي. زه نن ته یو سیټینګ ښیم فیسبوک. کله چې هغه سیټینګ مو فیسبوک کې وکړو مثلا په توګه زه 1 ساعت وخت وټاکدم نو 1 ساعت وخت بعد تاته فیسبوک نوټیفیکیشن درکړي تو فیسبوک څخه استفاده نشي کولی. نو تا باندې فیسبوک کلوز کېږي. نو زیاتره هغه ملګري چې فیسبوک سره معتاد شوي نو هغوی خامخا خپل موبایل کې فیسبوک کې دغه سیټینګ آن کړي تر څو تاسو څخه دغه معتادتوب ایسته شي او تاسو فیسبوک عادت څخه یو څه شاته شئ. نو دغه سیټینګ څنګه کېږي راځئ دغه ویډیو وګورئ. نو دې لپاره تاسو فیسبوک ځان ته ریمایډر ولګوئ. نو را پسې خپل فیسبوک اکاونټ ته فیسبوک پسې رالم دغه مینو ته به راشئ. نو لاندې به راکښته شئ سیټینګ اینډ پرایوسي ته به راسئ او دلته بیا هم یور ټایم آن فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. نو یور ټایم آن فیسبوک مو سره لیکلي مینیج یور ټایم. نو مینیج یور ټایم باندې کلیک کړو. دلته لیکلي کویټ موډ ملګرو دا څنګه کوو ورته آن کوو. نو کله مو چې آن کړو نو تاسو ورته تاریخ وټاکئ څومره دقیقې بعد باید ماته نوټیفیکیشن راشي. مثلا دغه 1 هاور څه لیکلی یعنې 1 ساعت. زه په 1 ساعت کلیک کوم باندې ماته دی 2 ساعته بعد او 100 منټه بعد ماته نوټیفیکیشن راشي یعنې 10 منټه یعنې 2 ساعته بعد 10 منټه د ماته میسج بعد د ماته میسج راځي چې زه فیسبوک بند کړم. نو په دغه اپلای باندې کلیک کړو. تقریبا 2 ساعته بعد موږ ته میسج راځي تر څو زموږ دا فیسبوک اکاونټ څنګه سي را باندې بند سي. زه دا بیرته غیر فالو
دوهم طریقې ته لږ څه ورته ده. یعنې موږ څنګه کولی شو فیسبوک کې خپل وخت معلوم کړو چې موږ څومره وخت فیسبوک یوز کړی ده. مثال په توګه زه اوس فیسبوک ته کښېنم فیسبوک ګورم ډایرکټ فیسبوک لګ آوټ کوم یا هم فیسبوک بندوم. وروسته ما ته یادېږي چې ما فیسبوک څومره وخت وکاراوه. نو که چېرې تاسې غواړئ معلومه کړئ چې ما فیسبوک څومره وخت کارولی ده نو راځئ دغه ویډیو هم وګورئ. خو نه منو دې لپاره تاسې فیسبوک کې خپل وخت معلوم کړئ چې موږ څومره وخت فیسبوک کې کار کړی نو دلته به راشئ فیسبوک ته. نو فیسبوک به راشئ نو دغه درې مینو ته به راشئ. مینو څخه بعد ملګرو لاندې راکت شي یو آپشن مونږ ته راکړي د سیټینګ ان پرایوسي نو هغه به وهئ. دلته لیکلي ملګرو یور ټایم آن فیسبوک نو په دغه یور ټایم آن فیسبوک باندې کلیک کوو. دلته لیکلي سی یور ټایم نو کله چې به د سی یور ټایم باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته خپله منټې درښیي. یعنې ملګرو د هرې ورځې تاسو درښیي چې د ورځې تاسو څومره فیسبوک کارولی ده. ملګرو نن ما تقریبا 3 دقیقې فیسبوک کارولی ډسمبر 11 تاریخ باندې ما ملګرو تقریبا څنګه دی نن ډسمبر 11 تاریخ ته ما 3 دقیقې فیسبوک کارولی. البته د غټ شین فیسبوک الرټ مې زیات کارولی خو د شین فیسبوک ملګرو ما 3 دقیقې کارولی ده. نو په همدغه طریقې تاسې کولی شئ ملګرو ته هرې ورځې معلومات څنګه تاسې کولی شئ. نو په همدې طریقه کولی شئ خپل وخت معلوم کړئ چې موږ دومره وخت فیسبوک کارولی ده. بل هم ملګرو فیسبوک کې د چا موقعیت معلومول. یعنې موږ څنګه کولی شو یو چا فیسبوک کې د چا موقعیت معلوم کړو. که چېرې غواړئ موږ تاسو فیسبوک کې څومره فرینډ سره موجود دي د هغو ټولو موقعیت معلوم کړئ نو د هغې لپاره تاسې کولی شئ. یعنې خاص په تاسو فیسبوک کې کوم نفر سره فرینډ دي د هغو ټول موقعیت معلوم شي. مثلا په توګه دا پلانکی نفر له کوم ځای څخه آنلاین شوی ده او څو دقیقې څخه آنلاین شوی ده همدې موقعیت څومره لرې ده څومره ده کوم ولایت کې ده کوم ولسوالۍ کې ده او د هغې تر څنګ دغه نفر موږ څخه 100 کیلومتره لرې ده. خو چې څنګه موږ کولی شو چې فیسبوک موقعیت معلوم کړو دا هم سره وګورئ. نو دې لپاره چې فیسبوک کې چا موقعیت معلوم کړئ را به شي فیسبوک ته. نو فیسبوک مو سره خلاص کړو ملګرو. نو دا وخت فیسبوک مو سره خلاص کړو ملګرو. له مینو ته به راشي. مینو ته سره لیکلي لیربي فرینډس نو په دغه لیربي فرینډ باندې به کلیک وکړئ. نو دلته تاسو د فیسبوک کوم ملګري مو چې دي د هغو ټولو لیست څنګه کې ملګرو دلته درته راښکاره کوي. دا یو لوکیشن تاسو ورته الاو کې ملګرو. زه هم دا لوکیشن الاو کوم. دلته ملګرو زموږ د مکمل فرینډ لیست راخیسي. هر لیست موږ معلومولی شو چې دا په دغه ځای کې موقعیت لري او دا ملګري مو په دغه ځای کې موقعیت لري. یعنې ملګرو دغه ملګري مو چې اوس ټول کابل کې دغه ملګري کابل کې دي او دغه څنګه دي ملګرو دغه ځینې کابل افغانستان ملګرو د هرې دومره معلومات همدلته کې موږ 11 ساعته مخکې آنلاین شوی ده او د 120 کیلومتره دا موږ څخه لرې ده. نو کله چې دغه ځای ته راکت شي په دغه ځای کې هم تاسې کولی شئ یو چا خپل کوم دا ملګرو دا نفر چې ما سره محمد هغه کې دي. نو کله چې په دغه باندې کلیک وکړو نو تاسو ته ملګرو مکمل ډیټیل څنګه کېږي راښکاره کېږي. دا ملګرو برکې برکې دغه ملګری مو اوسېږي 10 کیلومتره ما څخه لرې ده او 20 منټې مخکې څنګه فیسبوک کې آنلاین شوی. همداسې هر یو تاسې کولی شئ چې معلوم یې کړئ ملګرو هر چا موقعیت ملګرو کوم فیسبوک کې سره فرینډ وي د هغو ټول موقعیت تاسې په دغه طریقه معلوم کولی شئ. دا نه ملګرو دا فرینډ کوم ځای کې ماته راوړه دا ټول ما سره په کل عالم کې دي. مثلا د ملګرو تاسو راکاست هر ولایت فرینډ ځان درته ښکاره کوي. دا د جلال آباد ملګري دي او دا هم ملګرو د کندهار ملګري دي. نو په همدې طریقه تاسې کولی شئ یو چا موقعیت کې معلوم کړئ. پنځم نمبر کې هم ملګرو زیاتره وخت موږ خپل فیسبوک اکاونټ د چا په موبایل کې خلاصو. مثال په توګه زما ضرورت یو چا ملګري موبایل کې خپل فیسبوک اکاونټ لاګین کوم نو هغه کله ضرورت رافه کړم خپل فیسبوک کې بندوم بېرته ورڅخه راوځم خو هغه اکاونټ پکې لګ آوټ شوی نه هماغسې کې پاتې. نو تاسې کولی شئ خپل موبایل لرې کوم اکاونټ موبایلو کې ستاسو اکاونټ لاګین شوی دی هغه بېرته لګ آوټ کړئ. یعنې مثال په توګه تاسې وینډوز کې یا مثلا کمپیوټر کې هم اکاونټ لاګین کړی کې فیسبوک کې هر ځای کې هر ډول سوشل بخښنې سره هر ډول موبایل کې تاسو یا کمپیوټر کې خپل اکاونټ لاګین کړی تاسې کولی شئ خپل موبایل لرې هغه اکاونټ څنګه کوي هغه موبایل څخه اکاونټ لګ آوټ کړئ. نو څنګه کېږي نو دغه د سره وګورئ. نو د دې لپاره چې خپل اکاونټ د نورو فیسبوکونو یا نورو موبایلونو یا کمپیوټر کې مو لاګین کړی لګ آوټ کړئ نو را به شئ فیسبوک ته. فیسبوک سره راغلی ملګرو د مینو ته به راشي. مینو ته سره دلته لیکلي سیټینګ ان پرایوسي نو په دغه آپشن کلیک کوو. دلته لیکلي سیټینګز نو دلته دا سیټینګز وهو. سیټینګ اوس یو دلته یو آپشن مونږ ته راکړي سیکیورټي ان لاګین. نو سیکیورټي ان لاګین باندې کلیک کوو. کله مو چې دا وهم دلته یو بل آپشن مونږ ته راکړي ملګرو دغه
دلته لیکلي زموږ اکاونټ په دغه موبایلو کې لاګین شوی، دلته لیکلي سیال، نو زه په دغه سیال باندې کلیک کوم. ټول هغه موبایلونه ماته راښیي زما موبایل پکې لاګین شوی، زما اکاونټ بخښنه سره پکې لاګین شوی ده. ما اکاونټ نور پاک کړ دی ملګرو، یوازې G7 فرای موبایلونو کې زما څنګه ده، زما خپل موبایل دی، دې کې زما اکاونټ لاګین شوی ده. مثال په توګه غواړئ چې په دغه موبایل نه تاسې خپل اکاونټ لاګ آوټ کړئ، نو په دغه 3 ډاټو باندې به کلیک وکړئ، دلته لیکلي لوګ آوټ. نو کله چې په دغه لوګ آوټ باندې کلیک وکړئ، وعلیکم السلام، دا اکاونټ څنګه کیږي له دې څخه لوګ آوټ کیږي. او که غواړئ لوګ آوټ of all season، کله چې په لوګ all season باندې کلیک کوئ، نو څومره موبایلونو کې ستاسو اکاونټ خلاص شوي هغه ټولو کې دا اکاونټ څنګه کیږي د لوګ آوټ کیږي. نو کله چې په دې لوګ آوټ باندې کلیک کوئ، نو څومره موبایلونو کې ستاسو اکاونټ خلاص شوي هغه ټول لوګ آوټ کیږي. شپږم آپشن ډېر مهم آپشن دی چې زیاتره ملګري ما څخه پوښتنه کوي چې ما ته داسې طریقه راوښایي زموږ فیسبوک اکاونټ زه دې هیک شي، یعنې هېڅوک ونشي کولی زما فیسبوک اکاونټ هیک کړي. نو دا طریقه تاسو سره مرسته کول چې که چېرې دا طریقه تاسو زده وي د شپږم ټریک، نو تاسو څخه هېڅوک هم تاسو فیسبوک اکاونټ نشي هیک کولی. که چېرې تاسو خپل پاسورډ ایمیل یا ایمیل نمبر پاسورډ چاته هم ورکړئ او دغه طریقه تاسو فالو کړئ، نو تاسو 100% هم ستاسو اکاونټ څوک نشي خلاصولی. حتی که چېرې پاسورډ هم ورکړئ ایمیل هم ورکړئ، بیا هم تاسو دغه اکاونټ نشي خلاصولی. ځکه دلته تاسو خپل یو نمبر ورکړئ، هر کله ستاسو نمبر او پاسورډ څوک پیدا هم کړي او هغه لاګین کوي، نو تاته به یو میسج درکړي ستا نمبر ته، همغه نمبر له لارې بیا ته کولی شي خپل اکاونټ لاګین کړي. نو ډېر زبردسته طریقه ده، نو دغه ویډیو هم سره وګورئ. نو دې لپاره تاسو خپل فیسبوک اکاونټ د هیک ضد کې نو راباسئ سیټینګ ته مونږ وګورو. کله چې سیټینګ ته راغلی نو دا مینو باندې به کلیک وکړئ، بیا به راسئ هم سیټینګ ان پرایوسي ته به راسئ. سیټینګ پرایوسي ته سره دلته لیکلی سیټینګس، نو په دغه سیټینګ کلیک وکړو او لاندې راکښته کېږو، همغه آپشن سیکیورټي ان لاګین ته راځو. سیټینګ لاګین سره دغه هلته موږ ته یو آپشن راکوي، دغه ملګرو څنګه د نوټیفیکیشن چې دی یوز ټو فیکټور نوټیفیکیشن، په دغه باندې یو کلیک کوو. نو کله مو څه وهلو ملګرو دلته زما دا څنګه ده ان شوی دی، زه ټرن آف کوم، تاسو ته بیا هم څنګه کومه فالو من دا څنګه کوم ټرن آف کومه. ښه نو ملګرو دا ما غیر فعال نشو کړی ځکه زما سیم کارت د اوس ما سره موبایل نشته، بیا ډېر زحمت غواړي زه بېرته فالو من. تاسې خاص دغه ځای کې خپل نمبر ورکړئ، ټرن آن هم دغه ځای کې وهو، نو تاسې خاص خپل نمبر غواړئ همغه نمبر ته ورکړئ، نمبر ته بېرته کوډ راځي، ستاسو اکاونټ څنګه کې سیکیورټي محفوظه کېږي، بیا ستاسو اکاونټ هېڅوک هم نشي کولی چې هیک کړي. دا شپږ طریقې وې، هیله چې دغه ویډیو مو خوښي او شی مو ته زده کړي. که چېرې مو دغه ویډیو څخه لږ شی هم زده کړي، ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل تاسو پر چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل څخه تاسو ته اپلوډ کوم. په لویه بخښونکي خدای مو سپارم، هر چېرته چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ.